الحمد لله الذي هدانا إلى طريق السنة والجماعة بفضله العظيم، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد الذي كان على خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الداعين إلى صراط مستقيم. أما بعد، محترم مسلمانان ورونو، زمون چې د کم نام نهاد دیوبندي حنفي مولا ګوټي سره کوم خبري روانې وي، هغه یو دویم کلیپ کړی دی، وغه کې بیا غزاړې اعتراضات ثانیاً مات کړی دي او زما د کلام جواب هیڅ جواب نه لري کړی. ما چې داغه کم مطالبه کړی وي او یا هغه باندې کم اشکالات علمیه واقع کړي او وارد کړي، داغه هیڅ جواب نه دی کړی او نه کولای شي. او زمونږ یو شاګرد د شهید شیخ الاسلام غلام حضرت غلام رحمت الله علیه یو کلیپ د استمداد متعلق شیر کړو چې پاغي کې هغه مبارک د مصنف ابن ابي شيبه یو روایت پیش کړو، یا عباد الله اعینونی والا. نو دا مولا ګوټي هغه باندې وایي چې دا خو اخبار احاد دی او خبر واحد انتهایی درجه کمزوري وي. استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله. خبر واحد څه ته وي؟ د رسول الله مبارک حدیث ته وي. دی وایي هغه انتهایی درجه کمزوري وي، کمزوري چې عربي ته واړی هغه ضعیفي. الکه خبر واحد ته چا ضعیف نه دی ویلي، د ضعف خپل معروف او متعدد او سمعین اسباب دي. ټیک ده، عقیده په نه ثابتېږي، موږ په اخبار احاد باندې عقیده نه ثابتو. خو زه مال تعجب په دې راشي چې زه یا زما شیخ ته حدیث پاک پیش کو، نو ته دا اخبار احاد دی او اخبار احاد په عقیده کې نه چلیږي. او ظالم خپل مالابد منه دی بار بار رانیولې د بسایو کتاب درنیولې غنیغ نیغ کې. نو اوس دا څه شی دی؟ آیا دا خو خبر واحد هم نه دی کنه؟ دا غو نه آیت دی او نه خبر واحد دی، نه چې کم دی خبر مشهور دی او نه عزیز دی، او نه چې کم دی خبر ضعیف دی، او نه قول صحابي دی، یو مقلد سے قول درنیولې هغه بار بار نیغ نیغ کې. او ما ورته ویلو چې ګوره دا کم تقسیم تاسو کوي د فوقو د تحتو، نو دا داسې تقسیم دی لکه څنګه تقسیم چې مجوسیان کوي، چې بعضی امور یزدان پورې تړي، بعضی امور اهرمن پورې تړي. نو دې دا غینه جواب کوي، ودا تا د نعیم الدین بریلوی کتاب کتلې دی، ودا غینه دی نقل کړي دی. والله لازم کما د نعیم الدین کتاب کتلې نه مې دا غینه نقل کړي ته دتی په وګ کېو دی. او بیا دا خبره کوي چې یاره دا کم د استقلال او د عدم استقلال تقسیم چې تاسو کوي، ودا د مجوسیانو د تقسیم مشابه دغه تقسیم هم دی کنه. نو دتی په وګ کېو د کېګه ما جواب وره دا ته چې کم تقسیم د فوقو د تحتو کې، نو دا التبیان فی تفسیر ام القرآن صفحه نمبر 36 صفحه نمبر 19 صفحه نمبر 106 کې عبدالسلام رستمی کړي دي. تروانی وهابیانو پسې ځکه نه وایم چې ته وهابي او پنځپيري او نوم دې سره حنفي دي، زه دلیل سره ثابتول ولا ځوانم الحمدلله. دا تقسیم د حنفي معتمد کتاب کې ته نشي خودلې، او دا د وهابیانو د شاتیانو د کتابونو مذکور تقسیم دی. او هر چې د عدم استقلال او د استقلال تقسیم زکوما یا د خلق او د کسب تقسیم زکوما، نو دا کته چې دا هم د مجوسیانو د تقسیم سره مشابه تقسیم دی. نو وګ کولو کدا تقسیم ستا علماء دیوبند کړي دي. رواله تفسیری کابلی جن نمبر 1 صفحه نمبر 3 و ایاک نعبد و ایاک نستعین داغي تفسیر کې محمود الحسن دیوبندی لیکلی دی تفسیر لدی آیت شریفه څخه معلومیږي چې بيد الله تعالی پاک د ذات نه د بل چا ځینی حقيقي مرسته مدد غختل بيخي روان دي، مگر کسو کمخه او مقبول بنده محض د الله تعالی د رحمت وسیله او غیر مستقل وګڼي مناسب غوګونه کولو کا د استقلال د عدم استقلال تقسیم زمانه دی. د علماء دیوبند کتبه د مجوسیانو د تقسیم مشابه دي. نو زه خو وایم د جستاد تقسیمونه هم د مجوسیانو تقسیمونه دي. کدا استقلال د عدم استقلال سره ورانی غوګونه کولو کا سوي وی، مگر کسو کمخه او مقبول بنده محض د الله تعالی د رحمت وسیله او غیر مستقل وګڼي او یوازې په ظاهري او غیر حقيقي ډول طریقه سره ورڅخه مرسته او مدد یعنی که ورته وایي ما ته دعا وغیره وکنو باک نه لري. نو ګوره دغه استقلال او د عدم استقلال دغه تقسیم دا ستا د کور تقسیم دی. کد شهدا علیک ابن اخت خالته کا ستا د ترور د خور زوی چې امته هغه پتا گواہی کړی دا، تو سعی د هغه شی په ابطال کې مکه چې دغه اتمام من جهتی کر غلې دی. ستا د سعی مردود د کته پويږي. بل عزم دا کولو چې دغه تقسیم د استقلال د عدم استقلال دا معنی دی کړي نه، دا زما خود ساخته تقسیم دی. دا ترواله البصائر د حمدالله جان د جوید سے براواله صفحه نمبر 20 په کولو کا تو ګوره د استقلال د عدم استقلال تقسیم د معنی دی کړي. دا استاد دیوبند علماء کړي دي. صفحه نمبر 20 کې حمدالله جان د جوید سے وای و اما الشرك في الاستعانه بان يطلب احد العون من الغير فان كان يعتقد ان ذلك الغير مستقل وخالق للعون فهو شرك في الصفات، والا كد استقلال او د خالقیت عقیده ورتنوي فهو ليس بشرك، هغه شرک نه دی. وګوره د استقلال عدم استقلال قید او دا تقسیم معنی دی کړي. دا علماء دیوبند کې خوکاش کې ته پوهېدلې
ما درته مخکې ویلو چې مجنون صاحب ته اوس هر څه تلاسونه چې تاسو سره دلیل نشته د اهل زیغو د پاره د فرقو باطلو د پاره د گمراهانو د پاره حجت مستقیمه قران او سنت کې بالکل نشته دی هم دغه هوایي سټیشن برانی سي دریم نمبر ته وګوره په دغه تقسیم باندې بوادر او نوادر د تنویر سیب وګوره سلورم نمبر ته په دې باندې وګوره فتاوا عزیزی صفحه نمبر 181 د استقلال د عدم استقلال د تقسیم شاه عبد العزيز سیب کړي دي پنځم نمبر ته وګوره تفسیر روح البیان اول جلد صفحه نمبر 82 و اياک نعبد و اياک نستعين باندې چې هغه د دریو ډلو د عقیدو بحث کوي چې جبريه دي او قدريه دي اهل سنت والجماعت دي دغه د استقلال د عدم استقلال د قید په اشاره محمود علوسی حنفي رحمت الله علیه کړی دا او بل دا چې د شهید شیخ الاسلام غلام حضرت رحمت الله علیه په کلیپ کې د علامه شامی قول ذکرو د علامه شامی قول ذکرو چې یو سړی نه سورک شي نو هغه دی یو دشت او یعنی هغه دی یو مکان عالی او چت دي توخیږي او هغه دا आवाज وکي چې یا سیدی احمد ابن علوان ای زما سردارا احمد ابن علوانه کتا زما د ورک شي ماته واپس نک ماته د پیدا نک ماته د زما د ولره واپس نک نو زبتا د دیوان د اولیاء کرام نو باسم نو دې داغې نور جواب نشي کولای داغي جواب دې سکه داغي جواب دا کوي چې په دې کې د عبارت په صدر کې و اراده ان يرده الله سبحانه عليه چې دا غسړي اراده کړی وي چې باری تعالی په د ولر رد کی او اخر کې مدار غلي دي چې فإن الله تعالی يرد على من قال ذلك الله تعالی باغ سړي باندې چې دا خبرو کې باری تعالی برارت کی نو یې ګوره په صدر کې او په اخر کې درت نسبت باری تعالی ته شوی دی او دا مشرک او بدعتي د غرض نسبت دی ولی ته کوي نو یو غزا غسیفانو ته مجستا په دې سپین پټ کې غولیدلی او ستا په دغه منافقت او تقیه باندې کتاب ویل چې شهید غلام حضرت اوس د داخلینه ورته بدعتي او مشرک او تل ریکارډ کې موجود دي ودا بدعتي او دا مشرک دا نسبت درت چې کم دی ودا دی غیر الله ته کوي او د بزرګ ته کوي ودا صيغه د مجهول ده تردد او ودا تردوي ودا معروف صيغه استعمالي نو زوایم چې کچرته دغه د رد نسبت احمد ابن علوان ته د بدعتي او د مشرک کار شي نو زه ته اسنه وایم چې راشه ما سره بصیر وایا تلک بصیر د حمد الله جان د جوی صفه نمبر 110 ګوره دغه کوم اعتراض چې تا کړی دی دغه اعتراض مولا طاهر پنځپيري کړی دی زه اسنه وایم چې ته پټ پنځپيري زه پویم زه ستا په حقیقت باندې پویم چې ته پنځپيري دغه نسبت د رد غیر الله ته احمد ابن علوان ته غلام حضرت شیخ سیف شهید علیه الرحمت نه دی کړي هغه ورکی متفرد نه دی دغه نسبت استا حمد الله جان د جوی سیف کړی دی هغه په دې عبارت باندې را لګي صفحه نمبر 110 وګوره وما ذکر في الرد على قول العلامه الشامي في قصه السيد احمد بن علوان بان يكون ان لم ترد علي ضالتي نزعتك عن ديوان الاولياء ان هذا افتراء اليهود مولا پنځپيري ویل چې دا د يهوديانو افترا ده فنقول داګه بابا وي مونږ وایو الحكم بكونه افتراء لا يخلو اما لاجل النداء الى غير الله تعالى او لاجل نسبه الرد اليه ودي قتل دا چې دې ته افترا د يهودو مولا پنځپير ویلې دا به د دوه خبرو نه خالی نه یا خدا چې دې کې نداء الى غیر الله ده لکه ته چې هغه ته شرک وایي او یا به د دې وجه نه دې ته افترا د يهودو وایي لاجل نسبه الرد اليه چې دې کې نسبت د رد احمد ابن علوان ته شوی دی او ته سوای دا د مجهول صيغه ده نو تا خپل کور کتلې دی ست د خپل کور نه خبري ته د علماء دیوبند نه خبري او بیا دا یو خبري جواب هم کوي چې یره نداء الى الغیب نداء الى غیر الله جایز ده هغه جوابونه داګه بابا کړي 110 صفه وګوره او دویمه ده واما الثاني د دویمه خبري جواب صفه نمبر 111 تر اوریدم فلان نسبه الرد اليه مجازنا دا نسبت د رد احمد ابن علوان ته صحیح دی د تشرک موایا د بدعتي او د مشرک خبري دي ته مکوا دا نسبتونه ورته مکوا ودا مجازي نسبت دی او کته نه مانی د دیوبند کور دی وګورغه په دلایل وای کما فی انبت الربيع البقلا کم نسبت دی مجازي دی بیت اشاب الصغيره وافنى الكبيره كر الغداه ومر الاشي وكما في قول ابراهيم على نبينا عليه الصلاه والسلام علماء وزمو استاد خبر اوري زمو استاد په درمیان کې ز علماء دیوبند منصفین لوی لوی اکابر دا ز سالسان ګرځوم زماره کړ دی موري استاد موري بیا دغه فیصلو کی طلبه الحمدلله پویږي استایل میت هغه دنیا ته ظاهر شوی دی تا چې کوم وهابي سره خبرې کولې چې ابو کا جاهل نه ابو کنه دی ابو کا جاهل دی استایل میت هغه ظاهر دی خو مونږ نه ورزو خیر دی عربي غلطی چانه کیږي هغه مناقشه سره نه کو وكما في قول ابراهيم على نبينا عليه الصلاه والسلام رب انهن ضلن كثيرا من الناس نګور نسبت د ادلال په دې آیت کې داګه باباوي دا مجازي دي وکما فی قوله تعالی لاهب لك غلاما زکیه چې حضرت جبرئیل علیه السلام مریم بی طویل اهب لك دیوی دا نسبت مجازي دي او ته مجاز شرط مانی مجاز ته غتا د شرک او کفر وای وقوله تعالی وقوله تعالى وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وكما في قوله عليه الصلاة والسلام أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر نبي أسوي فإن المبرئ والمحيي والماهي في الحقيقة هو الله تعالى نو کداغه نسبت درد زوایم زما شیخ سیبوي ستا علماء د دیوبند وی چې دا نسبت احمد ابن علوان ته مجازي دي او بل درته دا وایم
چې ته خدای یو هغه مغالطه ورکې او خلکو باندې تغلیط راولي او تلبیس راولي، ځکه چې ابلیسي تلبیس تا کار دی چې مخکې رد نسبت باری تعالی ته شوی، اخر کې رد نسبت باری تعالی ته شوی، نو دا قرینه شو دا سیاق او سباق چې دا درمیان کې نسبت درد د باری تعالی ته دی. نو زه تاسو ته پوښتنه کوم جزاء نسبت درد خو باخوا باری تعالی ته واړي، دا ته چې چې غیر الله ته आवाज کول شرک دی. نو دا دې کې چې غیر الله ته आवाज ثابت شو چې یا سیدی یا احمد ابن علوان هغه سره بس کې دا غي بس جواب کې آیت غیر الله ته आवाज کول در آمدت چې جایز غني کلا وهاشه او بل ټول مغزاړي اعتراضونه د رامات کړی دي. بل تاسو زدا وایم چې ته البصیر لګ 110 صفحه ته بار وګوره، دا مطالعه کا او یو خبره د دام کړی دا چې بیا وی چې دا आवाज د عینونی د فرشتو ته کیږي. نو په دموستا او جګړه خو په دې دا چې غیر الله ته غیبانه او شرک غنینو د فرشتي خو الله نه دی، غیر الله دی کنه. او بعضی روایتو کې الفاظ راغلي د حاضرتن الفاظ راغلي دي. زم در توایم چې بعضی روایتو کې الفاظ راغلي دي چې فإن لله عبادا لا نراهم یا لا يراهم، دغه الفاظ راغلي دي. نو غیر الله ته غیبانه او ثابت شو کنه که فرشتگان دي که رجال الغیب دي که ارواح د اولیاء او د مشایخ دي، غیبانه او ثابت شو کنه زموستاغه محل د نزاع خو دک زیده کنه بی دینه ته خو دغه نه منی کنه. او بیا سوي نو دا आवाज کو توسلن دی او دا کو تبرکان دی او فرشتگانو ته دی. نو دا استغبل جهل زی پزیوی دا دی جهل مرکب کوي او جهل مرکب کوي. جهل مرکب نه دی، جهل دی. جهل مرکب کې تراګيري چې دا جهل اغلف دم صحیح نشي ویلې او ستا جهالت به ان شاء الله دنیا ته ورو ښکارا کوم ښکارا کېدو ولا دی ټومیټک په خپل ودا واسطه وسلن او تبرکان دی. نو زه وایم چې ګوره بدبخته استمداد توسل استغاثه من واد واحدین دی، دا یو شی دی، دا الفاظ متقارب المعنی دی، دا الفاظ مترادفه دی، دا یو شی دی. وګوره مقالات کوثری چې هغه علامه بنوري سے استاد دی 395 نمبر صفحه. ولا باس ان نزيد هنا كلمه في الاستغاثه والاستعانه والكل من واد واحد. تجي توسل منی کنه په ذات فاضل، نبي او استغاثه منی، بیا استعانه منی. دا خو دی وجه نشم عبد العزيز سے فتاوا دي ذکر ویل دي چې څوک د سمای موتا قیل دی هغه من د استمداد د اولیاء نه هم قیل دي، او څوک د سمای موتا نه منکر دي نو هغه د استمداد د اولیاء کرام نه هم منکر دي. فتاوا دي وګوره ته خاصه لګي د په هو کې دي سمای موتا ثابت او مزه حیات النبی ثابت او ما نو که حیات النبی ثابت کې او خبر کې ژوند کې نه څه فایده تصرف خو سم نه مانی. نو ماګه پټ وابي پټ پنځ پیره خدي پیجنم. نو استغاثه توسل چې څوک مانی په ذات فاضل نغه به استغاثه او استعانت د ذات فاضل نه راوغني. ځکه علامه کوثری وای ففي حدیث الشفاعه، ګوره حدیث د شفاعت کې د توسل کې ان البخاری سال الفاظ راغلي. د توسل نو د وسیلې تعبیر پیغمبر علی السلام امام الانبیاء په کوم الفاظو کړي دي؟ استغاثوا بآدم ثم بموسی ثم بمحمد صلی الله علیه وسلم. او بل دغه کلیپ کې ډېر زور په دی لګولې دی چې یاره معجزه باندې استدلال صحیح نه دی. نو زه تاسو کوم د قران کریم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم معجزه دا وکنه ده په قران کریم باندې استدلال څنګه دی تی ور باندې کې او سی ور باندې کوم نور خلک ور باندې کوي کني کوي. نو دا زور سم لګو پويږي نه په خبره نه پويږي. او بل خبره ده چې دا زور لګي چې یاره کرامت او معجزات د نبی اختیار کې نه وي، نه معجزه چې کم دی دا نبی ته منسوب کیږي خلقن او نه کسبن. نو تا ته ګوره مخکې ما یو آیت کریمه ویلو او کاش کې تا دا غي جواب کړی وي، تا په غټولو خبر باندې خبره واړولې. او زمون منصفین شتا، سامعين شتا، میډیا شتا، طلبه شتا غبدا اوري. نو تا ما ویلو چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا یو معجزه وا چې یو موټی شګه راغستل د 9.5 د سکم زر کافرانو سترګو ته رسول د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم معجزه وا. معجزه غني کنه غني ما ته د دې جواب راکې او د دې نسبت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ګوره په آیت کریمه کې اثبات هم راغلی دی او نفی هم راغلی ده. و ما رمیت کې نفی ده، از رمیت کې اثبات دی. نو مثبت او منفی د یو شی دا یو شی ته متوجه کېدی نشي. په دغه ځبانه ته ما حواله د تفسیر کبیره، د شرح فقه اکبر، د روح المانی، د تفسیر نصفی، د تفسیر خازن، بلکې هر تفسیر چې تراواله تا وګوره هغه د دې خبرې وضاحت دلته کړی دی چې و ما رمیت خلقا اذ رمیت کسبا. ګوره دغه معجزه ده، دغه رمی، دغه شګر اغستل، دغه وشتل د کافرانو سترګو ته دغه ایصال او رسول. نو دغه چې کوم دی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دغه رمی، دغه شګر وشتل د معجزه وا او دغه نسبت ټول اهل سنت والجماعت مفسرینو باری تعالی ته کړی دی خلقا او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته کسبن کړی دی. د معجزه کې د نبی د کسب د خلوی د فعل نبی کسبن وی په خبره باندې پیږي. او بل خبره ده چې ته دا زور لګی چې یاره معجزه او کرامت د نبی او د ولی اختیار کې نه وي. نو ګوره د حضرت سليمان علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام دا معجزه وا چې داغه تخ به هوا باندې ګرځیدو، داغه تخ په هوا باندې روانو او الله تعالی چې هغه معجزه نقل کوي څه فرمایي؟ وسخرنا له الريح تجري بامره.
مونږ حضرت سليمان عليه السلام ته تخ مسخر کړو چې دا دغه په امر باندې روانو بل تا د علم کلام کتابونه نه دي کتلي تا قران کریم په صحیح د انصاف په نظر نه دی مطالعه کړي د حضرت سليمان عليه السلام چې کله د بلقیس د تخ د درې سرحداتونو اخوا د 2 میاشتو د مزل نه اخوا تخ حاضرول غواړي او حضرت آصف ورته وړي ورته سوي انا اتیک به ته په دغه ځبان تفسیر روح البیان وګوره هغه په دغه ځبان دي کرامت تقسیم کړي دي قسمین ہوتا وای چې دا کرامت د آصف رحم الله د اختیاري کرامتو نو کرامت د ولی اختیار کې راوستل او هغه د اختیار ورته ثابتول کله شرک شي نو استاد د دیوبند او زمون په نسبت باندې هم مسلم شخصیت ګوره د معرف السنن د علامه بنوري استاد علامه کوثری چې معتمد حنفي دی ذمہوار حنفي دی بيدین استانه زیات د وهابیانو د مجسمه مخالف تیر شوی دی هغه په مقالات کوثری تر حواله 482 صفحه کې د اسماعیل حقی رحمت الله علیه څومره اوصاف ذکر کړی دي دا د اوره زمانه هغه اوصاف کرامت اختیاری ثابت کړي تفسیر روح البیان والا او د 482 کی وی مؤلف روح البیان فی تفسیر القرآن هو العالم المفسر الاصولی الفقیه المتکلم الصوفی الواعظ الشیخ اسماعیل حقی الجلوتی الطریقہ البروسوی البلد الحنفی المذهب او بیا د اخر په پانی په اخر کې وی وله من المؤلفات ما يزيد على 100 مؤلفنا فمنها روح البیان داغه د زرو زیات تالیفات دی ور کې روح البیان دی نو روح البیان په دغه آیت کریمه د 40 آیت د سورته نمل هغه کرامت اختیاری ثابت کړو ته نه مانی بل ته علم کلام نه څه خبرې داتي په وخت کې تو دی تراواله شرح مقاصد راواله د علامه سعد الدین تفتازانی رحمت الله تعالی علیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 203 دا حواله نوٹ کا د کرامات بحث کې وی ذهب جمهور المسلمین الى جواز الكرامات للاولیاء ومنعه اكثر المعتزله والاستاذ ابو اسحاق يميل الى قريب من مذهبهم كذا قال امام الحرمين ثم المجوزون بیا چې کوم مجوزون دي د کرامت چې دغه ثابتون کې دي جواز ورکي ذهب بعضهم الى امتناع كون الكرامات بقصد واختيار من الولي بعض چې کوم مجوزین دي هغه د قصد او اختیار نه فکر لکه تی چې کې اخر کې بیا سوی قال الامام هذه الطرق غیر سديده دغه کې دونه کرامت کې لګول چې کرامت منم کې نه منم اختیار کې نه منم معجزه منم اختیاري نه منم ودا طریقې صحیح نه دي او اخر کې سوی علامه سعد الدین رحمت الله علیه والمرضي عندنا زما په نسبت پسندیده قول راجح قول مختار قول تجویز جمله خوارق العادات فی معرض الكرامات د کرامت په تور چې څومره د ولینه ظاهریږي کاغه قصدی دی او اختیاري دی که غیر اختیاري دی ودا ټول مونږه ثابتو نو ته د علم کلام د کتابونو نه هم جاهل د شیخ عبدالحق صاحب رحمت الله علیه حواله بار بار پیش کې هغه نه آیت دی نه حدیث دی دغه د کتاب نه کرامت اختیاري معجزه اختیاري میدان کې بتاته ثابت کم ولک د انصاف نه کارواله اول د خپل دیوبند کتابونه وګوره سترګې م پټوا نه د زما د درې سمین جوابونه کړي نه د بصیر جواب کو الله کا کولې شي او بصیر کې د تصرفات په دومره ګڼ تعداد کې بعد الوفات د اولیاء کرامو نه بتاته ثابت کم د نه دلیل غیب بتاته ثابت کم چې د سترګې بده ورو غړم او نور ځان شرموه ما پارهم کینا او چې د غبنتی خبره وانه هغه ماته ته انتصاب کړي خو غستا بنت الاخده او العم سن وبيه او نور د اشاره در تکافید او پارهم کینا او ځکه کنزل نه کوم کنزل چې ته مشرک چې مشرک لګیا دي دینه غټ کنزل کم دي نما خو سره ډیره گزاره کړې ده ته خو د ډیر کنزل لایق یو ته هغه کنزل مار مولای ودا کنزل ډالې ته واپس ډالې کوم ته عزت او ابي سره غدر سره سمره پوسل علمي ته پوس دنه کې علمي ته پوس هغه وابي دنه کړې دي کاش کې معنی کړې وي چې ما ډیر په خم طریقې سره پوي کړې وي نو تلاړې ته خړ تلاړې کندې تلاړې سمره سس دیونه ویل دنیا او کتل بیا دغه پرتوک جوړول هغه جوړم نه کو هغه په شرمونو شرمې دي اوس بل ان شاء الله ځي علمي میدان کې شرموم وما علي الا البلاغ المبين